شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. شهر رمضان د رمضان میاشتې دا 10 ورځې روزه نیول کیږي. الذي هغه میاشت انزل فيه القرآن چې قرآن کې نازل شوی دی. بمیاشت کې ته کوم فضیلت وبخښل شي چې الله یې بدله په خپله ورکوي. بمیاشت کې ته کوم فضیلت وبخښل شي چې حدیث کې راځي چې الله په دې میاشت کې سرکش شیطانان وتړي، ملایکو ته حکم وکړي شیطانان وتړي. الله د دې میاشت کې دغه خصوصیت ورکړی ده چې د دې میاشت کې نفلي عبادتونه چې دي هغه د بل وخت د فرضي عبادتو قیمت پیدا کوي. الله د دې میاشتې دا خصوصیت پیدا کړی ده چې د دې میاشتې خوب الله په عبادت کې ورحسابي، او الله د دې میاشتې دا فضیلت پیدا کړی ده چې د دې تنفس دا ساکشل الله په ذکر کې ورحسابي. دا د دغې میاشتې دا دونه خصوصیات، دا خو یې موږ نوم نه وویل، خصوصیات یې ډېر دي. دا ولې دې میاشتې دونه فضیلت پیدا کړي؟ دا له دې وجې چې قرآن کې نازل شوی. قرآن داسې کتاب ده چې قرآن کریم و دې وخت دونه شرافت وبخښئ، نو ستا څه خیال ده په خپله د قرآن کوم مقام وي؟ له دې څخه باید سړی اندازه ولګوي چې قرآن کریم الله نازل کړی ده په دې میاشت کې، دا ټولې میاشت کې ته الله دغه شرافت د قیامت ته ورځې وربخښلی ده چې په دې میاشت کې دغه شرافت د قیامت ته ورځې پاتېږي. نو په خپله قرآن کریم به د کمې درجې والا وي، د کم شرافت خاوند به وي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې قرآن کې نازل شوی دی. قرآن انسانیت ته څه راوړي دي؟ هدى للناس. قرآن کریم چې د هدى للناس هدایت کوونکی د خلکو ته داسې هدایت وښوونه کړې ده چې خلکو به بوتانو ته سجدې کولې، د ډبرو عبادت به کاوه، قتل و قتال به کاوه، بد اخلاقي وه، بد عقیدوي وه. له دې څخه له دغسې حالته قرآن انسانان راویاستو، داسې حالت کې راواستو چې الله دنیا ته دوی ته دا زیری وراولېږئ چې رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله هم له دوی راضي شي د دوی په ژوند کې، او دوی هم له الله راضي شو. دغه ډول انسانان چې الله دوی ته دنیا ته د دوی تر مرګ له مخه د رضا فیصله راولېږله، دا هغه انسانان وو چې ډبرو ته سجدې کولې. دغه انسانان له دغه حالت څخه ودې بل حالت ته د قرآن په وجه راړو. هدى للناس، ټول انسانیت تر قرآن هدایت وبینات، ښکاره دلایل دي من الهدى له د هدایت. یوه مسله یې پټه نه ده، یوه خبر یې پټه نه ده. والفرقان او جلا کوونکی ده په مابین د حق و د باطل کې. نو چې قرآن داسې یو زبردسته کتابو په روزه کې نازل شي، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، فمن هغه څوک شهیده چې حاضر شي منکم لته شهر میاشتې چې میاشت پر راله فلیصم، دی د خامخا روزه ونیسي. هو د دا میاشت مخکې چې کوم رخصت په فدیې ورکولي وو هغه منسوخ شو. نو مقصد دا ده د روزې خو داسې فضایل دي، اوس په یوه مجلس کې، په یوه تقریر کې، په یوه ځای کې موږ نسو بیانولی. انشاءالله ستاسې مسجدانو کې به وقتاً بعد وقتاً ستاسې د مسجدانو امامان تاسې ته د روزې فضایل بیان کړي، خو په دې باندې پوه شئ دا یو غټ احسان ده چې الله موږ سره وکړي چې بیا یې له روزې سره مخامخ.
ډېر عظیمه میاشت ده، د الله د رحمت میاشت ده، د الله د فضل میاشت ده، د مغفرت میاشت ده. عبادتونه زیات قیمت پیدا کوي، رزقونه پکښې پراخیږي، خوشحالۍ پکښې راځي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله دغه عظیمه فریضه په داسې انداز ادا کړو لکه څنګه چې د دې فریضې حق وي. واخر دعوانا ان الحمدلله.